محترم مونږ تاسو ټول دا غواړو چې معاشره خشي زمونږ دنیا خشي زمونږ آخرت خشي زمونږ بچی نیکان شي صالحان شي حافظان شي عالمان شي زمونږ د پاره د آخرت تو خشي زمونږ د پاره صدقه جاریه شي نو دا غي د پاره به د یو خبرو خیال ساتو اول خو چې مور پلار دینداري د مور پلار اثرات دا په بچو باندې کی کله چې پلار دیندار دي او د پلار په مخ باندې ګیره ده نو دا ماشوم به پرتګ نه چی خو مور ته به وي امي زبه د بابا په شان ګیره ساتم پلار ټوپۍ په سړی دا ماشوم پلار ته جاړي مور ته جاړي بابا دا سي ټوپۍ مال امروړ پلار پټکی په سړی ماشوم د مور لو پټه د سر نه تاوي شي ته ودرېږي د بابا په شان پټکی و ته جمیل راځي ماشوم در پسې رامنډي وي زم جمیل زم او ته د جمعې پشپشه به جمیل رواني ستا ماشوم ستا د محلي لاري کوسي نه پیژني او د جمعې پشپه جاړي ما شبي جمیل بوزا دای د چا نز دکړه دای د خپل پلار نز دکړه ما سی روزي له بوزا ډیر ماشومان وي ماره ون ته بوزا ما مدرسې ته بوزا زه حافظ جوړېږم ظالم جوړېږم دا د دې پلار ته ګوري کله پلار عالم سره مینه ده د علماء سره ناشته ده مدارس سره مینه ده مسجد کې قاری شه ماشومان ته سبق خید د سره ناشته پاسته ده د سره تعاون دی د سره خېګړه ده د سره مینه ده د سره محبت دی دا اثر د په بچی باندې کی او د لور باندې د مور اثر کی کوم مور دیندار ده د خپل کور نوزی او جرابی واچي دستانی واچي او غټ صادر په سر کې کلکه بورقه په سر کې په حیا کې په پرده کې د خپل کور نوزي نو دا لور دی مور ته ګوري دا مور د خپل حیا عزت حفاظت کوي د پرده اهتمام کوي د جرابو د دستانو د بورقه اهتمام کوي 15 وخت مونږ کې د قران تلاوت ذکر اسکار کوي دا پیغله لور صادر کې بار نشي راوته مور ته جاړي مال وړه بورقه جوړه مال دستانی مال جرابی پرده کې 15 وخت مونږ کې د قران تلاوت ذکر اسکار د مشرانو اثر په دې کشرانو باندې کی خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکړتا ہے دا کشران د مشرانو پیخي کې د مشرانو نقل کی یو ځل ما یو سړی ولید نېشنل پارټي سره تعلق سره ټوپۍ په سر کړیو نه یو ماشوم بچي د ګوتې نیولې ور روان کړیو هغه تم سره ټوپۍ په سر کړیو ما اوتل دی ماشوم ستا نقل کړی وې د مال لړشین کې چې دا سره ټوپۍ به مال عملي وې بیا د ناپ ټوپۍ نه ملاوي د وړل ماشين شو دا مې ورله پیدا کړ ته سره ټوپۍ په سره ماشوم به سره ټوپۍ غواړي ته سپینه ټوپۍ په سره بچي به سپینه ټوپۍ غواړي او ته پټکی په سره د ماشوم به د پټکی شوق پیدا کی ستا په مخ ګیره ده ماشوم به جذبه جوړیږي زه به ګیره ساتم زکه دا کشران د مشرانو نقل کی نوړمبه د مور پلار دینداری ډیر ضرور ده چې مور پلار دینداری که خپل بچو لپاره رښتم کو نو پاغي کې د دین انتخاب کو حدیث کې راځي تنکح المرأة لاربع نکاح خلق کوي یو سو نسبتونو ته ګوري ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك نکاح چې خلک کی څوک مال ته ګوري څوک حسب نسب ته ګوري څوک حسن او جمال ته ګوري څوک دین ته ګوري پیغمبر علی السلام ابو هريره رضی الله عنه تو فرمایل ک ځان کامیابین په دیندار خزبان ځان کامیاب دین ته ګوره تقوا ته ګوره پرهیزګاری ته ګوره دا نور بے وفا نسبتونه دي اکثر خلک رشتہ کوي دا خلک ډیر مالدار دي ک دوی سره رشتہ وشو نو ډیر د جهیز سامان براشي ځکه لور خور له خلک سامان کی اگر چې دام د اندوانو طریقه ده رسم دی رواج دی دا د شریعت نه خلاف دی د چا واده دی دغه د واده ظلمي به د کور سامان ځان لالي د لور پلار تعالی لور درکړه بدای د سره غټ احسان وک دا د جهیز سامان په د باندې نشته دی دا اندوانو شروع کړي یاره ډیر د جهیز سامان به ور سره راشي جیداد شته چې کله تقسیم کیږي زمکه به ور پسې راشي زبداغي مالک شم داغه بے وفا نسبت دی او ډیر خلک خاندان ته ګوري دا ډیر مضبوط خاندان دی او کچار سره مثال له سوق سپیړه را له دشمنی را له دا بټول را سره شاته ولاړی زمام لا به مضبوطی زمام مټي به مضبوطی نو تا د واده نه مخ کې دشمنی ته بډې راخلی او نیت دی وک او سوق سپیړه او جنگ جګړه
دا څه کار دی ستا خو نیت خراب دی او څوک حسن او جمال ته ګوري دین ته بګورو چې زمون مور پلار دینداري نو اولاد بهم نیکانی صالحان بي د دوی د پاره به د آخرت توخه او صدقه جاریه د عمر رضی الله عنه بارک راضی دومره لوی بادشاہ او هغه به د شپې ګرځیدو د خلکو حال به معلومو یو ځل په یو محله باندې تیرېدو د یو کور نه आवाज اوري د مور لور ته وای په دې پيو کې لګي وبو واچو الور ورته وی چې امیر المؤمنین منه فرمایلی ده زه څنګه دې پيو کې وبو واچو نو مور ورته وی چې تک تور تیار ده امیر المؤمنین دی وخت کې چرته دی دې پيو کې وبو واچو او ورته وی ک امیر المؤمنین نشته د امیر المؤمنین رب خوشته کنه غره ته ګوري او نن سبا دا مرض عام دی او دا پيو کې وبا چول دا چاته ګنام نخکاری او نن سبا خو به تر باقاعده قسم خوري چې دی وبو کې ما پي نه دی چول او قسم یې ټیکه می پيو کې سوق وبنا چی وبو کې پي چی ای بازارونو کې تاسو وګورئ کې دا لسی چې خرسي وې دی وبو کې پي واچوي د امیر المؤمنین رب را ته ګوري څنګه پيو کې وبو واچو عمر رضی الله عنه دا خبره وره په دروازه یو نخ وکړه او واپس لاړ سار خپل زامن را جمع کړل درې زامن دي عبد الله عبدالرحمن او عاصم او غوي ته وی چې بیګا ما غش کو او زه په یو محله باندې تیرېدم د یو کور نه مې دا خبره وره دي دغه جنې د تقوا د الله یره او د الله مینا او داغي د ایمانی کیفیت دا زما ډیر خوښ شو زما د نکاح اراده نشته دی که چرته د نکاح اراده مې وینم ما سره په خپل نکاح کول خو تاسو ته ویم بچو یو کس دا په نکاح باندې والي نو عبد الله ابن عمر چې د دم نکاح شوی و د عبدالرحمن ابن نکاح شوی و عاصم دی ورته وی چې بابا جان کستاسو ته مناسب کاری نو زما د پاره دا رشتہ وکي زه ورته تیار یم نو خپل غلام ولېګ اسلم دا د عمر رضی الله عنه غلام دی وی ورشه د امور لور راول چې هغه راوستل عمر رضی الله عنه ورته فرمایل تاسو بیگانه خبره ما ووري چې تا ورته دی پيو کې وبو واچو او دې درته سویل چې امیر المؤمنین منه فرمایلی او تا ورته چې تور تیار ده امیر المؤمنین چرته دی واچو پکې او دې درته ویل چې د امیر المؤمنین رب ته خوخاري کړ د دې د تقوا او پرهیزګاری مې ډیره خوښه شوې ده زه د دې د رشتہ د خپل زوی د پاره غواړم نو تاسو مشوره وکئ تاسو راضی نه مور وي ما ته منظور ده دومره لوی بادشاہ چې د خپل زوی د پاره رشتہ غواړي لور نه ته پوسو کې لوري مرضی و بیا رشتہ وشو دا غ تقوا او پرهیزګاری ده عمر رضی الله عنه غربت ته نه قتل چې دا خو غریبانان دي فقیران دي مسکینان دي او په خیمه او جومپړه کې اوسېږي بلکې دین ته یو قتل تقوا ته یو قتل پرهیزګاری ته یو قتل او رشتہ وشو ګین عمر رضی الله عنه زوی له خورچا رشتہ ورکول داغه خډیر لوی روب او دبدبه و د 32 लाख مربع میل بادشاہ دی خو د زوی د پاره د رشتې انتخاب داسې وک او چې به نکاح وشو نو دیندار مور پلارو د عاصم رضی الله عنه لور پیدا شو او د اغه لور نه بیا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه الله پیدا چې داغه واقعیت مونږ تاسو اورو خلفای راشدین زمانہ به خلکو ته یادې ده داسې عادل او انصافدار بادشاہ ځکه چې مور پلار دیندارو نوړمبه د مور پلار دینداری ضرور ده د مشرانو خدمت کې درخواست دي تاسو په دې دور کې مدارس ته نشیتلی دا د تبلیغ په نوم چې دا ساده مهنت شروع دي د لکونو انسانانو زندګي الله بدل کړ دا ګيري او دا ټوپي او دا پټکی او دا پرده او دا بورقه او دستانی او جرابي او دا رسمونه رواجونه ختمېدل دا په سنت طریقه ودونه د افریقي په ځنګلونو کې مساجد مدارس جوړېدل د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړېدل دا د ساده مهنت دی په عالم کې الله انقلاب راوست په لکونو غیر اسلام تراله نو په خپل تبلیغ کې وخت لګوي او د خپل کشران د دوی تربیت شروع کړي دا ځان د پاره د آخرت توخه جوړه کړي ځان د پاره صدقه جاریه جوړه کړي
نن ستا بچی 10 سپاره قرآن ختم کړي د الله شکر ادا کړه حدیث کې راځي د چا بچی قرآن شریف په ناظره ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی دا څومره د خوشاله خبره ده نن ستا د بچی د قرآن شریف ختم دی ستانه چې څومره نافرمانی ګناهونه شوی واغه عمل نامه دینن صفا شو د کوم قاری سیب چې ورته ختم وکړه زه درته قسم خورم کدل دا ټول دنیا ورکړي د حق نشي ادا کول دا سې خېګړې در سره وکړه ستا بچی ته 10 سپاره قرآن ختم کړه د الله شکر ادا کړه د یو بسم الله دونه برکت دی د پیغمبرانو الله معجزات ورکړي د هر پیغمبر خپل معجزات عیسی علی السلام پیغمبر تیر شوی دی الله معجزات ورکړي یو معجزه دا و چې په قبرستان به تیرېدو قبر ته به وکتل کشف القبور ورته کېد خاریدل ورته چې دی مړی تعذاب دی د تراحت دی دا د جنت باغ دی دا د جهنم کند ده په یو قبرستان تیریږي مړی تعذاب دی قبر کې د جهنم اور بل دی په غلار تیر شو سورزي پس زمانہ پسم په دغه لار را روان دي او ماغه قبر ته وکتل قبر د جنت باغ دی مړی تراحت دی اطمینان دی خوشحالي دا سکون دی حیران شو دعا وکړه یا الله دی قبر کې اور بلید او دی مړی تعذاب او تکلیف او نن د قبر د جنت باغ دی الله جبرائیل علیہ السلام رولېږي دا سړی ډیر بدبخت نافرمانو او دنه ډیر ګناهونه نافرمانه شوی خو د وفات نه پس دنه یو ماشوم بچی پاتې شو او هغه ماشوم بچی چې کله د ګرځېدو د خبرو شنو مور ورله انجیل لاس کې ورکه د آسماني کتاب دی ماشوم په دی وړو خپو باندې مسجد مدرسې ته روان شو او کله چې مسجد مدرسې ته ورسید او استاد ته مخامخ کېناس او هغه ورته شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او د په دی وړه جب ویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایل چې زما غیرت دا نه برداشت کی چې د دنه پیدا یو ماشوم بچی په دی وړه جب زما نوملی او ما ته رحمان رحیم وی ډیر بخون کې ډیر مهربان او د په پلار باندې د جهنم اور بلدي په دی یو بسم الله می ولد پلار قبر د جنت باغ چې د یو بسم الله دونه برکت دی بچی دی 10 سپاره قرآن ختم کړه الله شکر ادا کړه لئن شکرتم لازیدنکم الله فرمای تاسو زما د نعمت شکریا ادا کوئ نعمت په درته نور زیاتو نن دی بچی په ناظره قرآن ختم کو تا د الله شکر ادا کړه د خوشاله اظهار دی وک دا بچی به د سار الله حافظ قرآن جوړ کی دا بچی به درته الله عالم جوړ کی ستا د پاره به د اخرت توخی ستا د پاره به صدقه جاریه مرګ نه پس به مونږ تاسو ټول د عمل او د دعا محتاجی حدیث کې راځي مل میت فی القبر الا کالغریق د دې مړی مثال په قبر کې داسي لکه وبو چې دی په مخه کړي یو سړی چې وبو په مخه کې نو کستا سو خیالي او د تپتی چې ډوبېګم په دې وبو کې ډکی را روان دي دی غډکی تملا سچي واخر روان دي دی وخو تملا سچي پلاستیک را روان دي دی پلاستیک تملا سچي کپڑا را روانه دي کپړې تملا سچي دا ولی کې دي شي په دې د ډوبېدو نه بچ دا پیغمبر اسلام مثال ورکړي چې دا قبر کې دا مړی پروت دی د مثال د دغه ډوبېدون کې انسان دی څنګه چې دی ارس تلا سچي د قصدې مړی دا په قبر کې پروت دی ژوندو ته ګوري چې کله به یو دوه رکعات نفل وکي کله به چرته دعا کې میات کی کله به را پسې تلاوت وکي کله به صدقه خیرات وکي دا نن تاسو په محله کې ختمونه دي کلی علاقه کې ختمونه دي هغه به په انتظار کې دي چې نن دعا کې د مغفرت دعا راته وکي او د دوی یو عمل مونږ په سره ورسیو زمونږ بیړه پار شي مونږ به به د دعا محتاجي او دا بچي به زمونږ د پاره د آخرت توخه ګرځي دا به زمونږ د پاره صدقه جاریه د دوی د دې اعمال او صله او جزاء به مونږ ته قبر کې ملاوي امام غزالی رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دا یو بزرگ خوب ولید او په خوب کې قبرستان ولید او د قبرستان د قبرونه اوش لیدل او چې اوش لیدل د مړی تبار وروتل او بیا هر مړی به یو خوانچو چته کړه او قبر ته بدن نکړه نو د ټولو مړو خوانچیو چته کړي او قبرونو ته دن نکړي واپس قبرونو ته لاړل یو مړی دی بزرگ ولید قبر اوش لید بار ته وروته او مکه خپل قبر ته ډډو ول ناشتي چې د ټولو د خوانچې دن نکړي نو هغه پاسې د قبر ته روان شو دا بزرګ وي ما په आवाज وکړ وي ما چې تاسو تر نکوم
دا مړی چې بار وروتلو دا خوانچیو چته کړو قبر ته دن کړی دا سو وی راته ویل چې دا د مړی محتاج دي د دعاګانو او دا د ژوندۍ چې کوم نیک اعمالو کی دعاګانیو کی نفلو کی تلاوتو کی خیراتو کی د ایصال ثواب د پاره هغه نیک اعمال چې دی قبرستان تراشي نو هر کس ځان لتی والی او قبر ته لاړ شي د الله د تخودل نو د دې د پوسو کوي تا خو څه قبر ته دن نه کړل قبر نه وروته او قبر ته ډډه واله او خالی لاس قبر ته رواني نو ورته وی ما ته حاجت نشته ځکه مې سوچت نه کړ زه محتاج نیمه د دې د پوسو کو څنګه محتاج دي نو هغه ورته ویلي وی زما بچي د قران حافظ دي ما په بچی باندې قران یاد کړی زما بچی د قران حافظ دي او په پلان کې بازار کې په گاډۍ باندې فروټ خرڅي او سار چې فروټ ولګي نو الف لام میم نه قران هم شروع کی او فروټ خرڅول هم شروع کی ما خام چې کیږي نو فروټ هم ختم شي قران شریف هم ختم شي روزانه ما پسې دا قران را روان دي نو ما تر دې سيزونو ضرورت نشته دا بوزر چې د خو برا پاسې د تخوي بازار هم خو دی او نه خپته ورته ټوله ور کړی و دی فورا روان شو ځان هغه بازار ته ورسو او په بازار کې ګرځیده دا نوجواني کته چې کم زی چې وی قتل په بازار کې یو نوجوان ولاړ دی او د فروټو گاډۍ مخې ته ده پاغي باندې فروټ پراته دي او دی فروټ خرڅي او شونډې خوځېدې تلاوت وکاو دی ورنږدې شو د ورته سلام وکړ او د سلام نه پس ورته وی مرګریا د کمزې نوم دې سره او مور پلار دې ژوند دي کمل دي ټول معلومات ته وکړل هغه ورته خبر یو کړ به ورته وی چې زما پلار وفات شوی دی د دې تاسو کوي دا ته دا شونډې خوځې دا ته شوی وې زه د قران حافظ يم قران ویم وې د ورځې سوسي پاره وي وې سار قران شروع کوم ما خام ختم شي دا بزرګ ورته وی چې زه ذکر عالم چې ما بیگا خوب لیدلی او مستا پلار په خوب کې لیدلی او پلار دې ډیر خوشاله دي ډیر مطمئن دي ستا دا قران روزانه ستا پلار په روان دي خو زه دې راغلم چې د عمل پرې نه دي د دې اهتمام کوه او به ملاقات کو واپس را لی ورځ شپې تیرې دي ضمانت یې دا یو ورځ دې بزرګ بیا خوب ولید په خوب کې مکه قبرستان ولید او د قبرستان د قبرونه اوښلې د مړی ته بار وروتل او هر کس خوانچو چته یو قبر ته منډکې دنکې د دقه کسولي د غم را منډک یو خوانچو چته کړو قبر ته روان شو د پیوازو کو مرګري ته ضرورت نشته ته د اسیز ولې وړي ناغه ورته داسې شاته وکتل وې زمنن محتاج ما تم ضرورت دي اکم سیس بچ ما پس روزانه راته غ سلسله ختم شو بدی چې را پاسې د خوبه ډیر خپشو چې د نوجوان جوړ قران پرې خېل نو راشد د پس لاړ شد ته وای چې پلار دې خپه دي پلار دې محتاج شو دا قران وایا وې زاغه بازار ته لاړم او په بازار کې وګرځیدم کله یو طرف ته کله بل طرف ته ډیر کوشش مو کو نوجوان په نظر رانلی وی بیا مې چانه ته پوسو کو چې دیږي کې به یو نوجوان ولاړو فروټ په خرڅول د قران حافظ او تلاوت بهم کو اگر نخ کاری ځاګل راغلی مګ سره ملاویږي وی هغه راته ویل چې پرون وفات شو هغه وفات شو ولته پلار محتاج شو خپل بچو باندې قران وای دا بچی ځان د پاره د آخرت توخه جوړ دا بچی ځان د پاره صدقه جاریه جوړ دا بچی به دا قران وای او موږ تاسو ته به جزاء او صله ملاویږي مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د دیوبند د مدرسې بانی دی د بچی مولانا محمد احمد رحمت الله علیه هغه حفظ مو کویله مو کو نو یو ورځ مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د خپل بچی کینو وی پتا ما حفظ مو کو علم مم در باندې وک تا نه بد زمانی لوی محدث مفسر او مجتهد او مفتی جوړ شي ته به دینی خدمات کې ډیر به مصروف شي او ډیر به مشغول شي او بچی پتا دا قران ما یاد کړی دا مې د ځان د پاره یاد کړی ما به نه هېره ما پسې به د قران روزانه د سیسه تلاوت کې او ما پسې به را لېږي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وفات شو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه دا د بچی دی د به اهتمام کو
هر شپه به په تهجد کې 2 سپاره تلاوت کو پلار پسې به بخو او به د بچي پیدا شو قاری طیب صاحب رحمه الله نو هغه حافظ شو عالم شو نو دی خپل پلار ورته ویل چې ما ته خپل پلار وصیت کړیو چې تا باندې ما حفظ ویل موکو دا قران در باندې ما ځان له یاد کړی دی روزانه به ما پسې د قران تلاوت کې ورا لېږي نو ما اوس پورې مستقل اهتمام کوم د شپې په تهجد کې 2 سپاره تلاوت کوم والد صاحب ته بخم نو پتا مې قران یاد کړی دی دا ما د ځان د پاره یاد کړی روزانه به ما پسې د قران صحیح سره لېږي نو قاری طیب صاحب رحمت الله علیه به بیا روزانه اهتمام سره د ماخام د مونږ نه پس او د ماسکوتن د مونږ نه مخ کې په دې منځ کې حصہ کې په نفلو کې یو سپاره تلاوت کو پلار ته بخو بچی حافظان علیمان جوړ کړي دا بم د آخرت توخی دا به زمنګ د پاره صدقې جاریه او دا به زمنګ د پاره د دنیا او د آخرت سعادتي د خپل بچو به صحیح تربیت کو په بچو باندې قران وایو دا قران د هدایت کتاب دی دا د الله کلام دی دا به زموږ تاسو په ژوند کې انقلاب راولي دا د امام الانبیاء د سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې غټه معجزه ده ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قران به موږ الله ترسي دا قران به موږ جنت ترسي دا به موږ منزل مقصود ترسي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين د دې قران په وجبان الله ډیر خلک اوچت کی عزتونه ورکی ډیر خلک ذلیل او رسوا کی هادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر قرآن غټ هادی دی د هدایت نه ډک کتاب دی دا د الله کلام دی دا د الله خبرې دی